السلام علیکم ورحمت الله. الله مو خوشحاله که ملګرو. د یو ورور پوښتنه کړې ده چې چانه منځونه ډېر قضا وي دا به څنګه کوي، څنګه به راګرځي، نیت یې څنګه ده. د نیت خبره ورونو زه بیا درته کوم، هر وختې کوم. نیت هماغه یو خبره ده، ته په زړه کې پوه یې چې ته کوم منځ کوې، بس همدا د نیت ده. ته په زړه کې پوه یې چې زه کوم منځ کوم منځه ته جګ سوې، که وختي لمونځ و دا د وختي سو، که د قضایي په زړه کې قضایي سو. اوس قضایانې ډېرې دي در باندې، ډېر منځونه قضا سوي، معلوم نه دي چې څو دي. ته به یې معلومه یې، که نه معلومیږي غالب ګمان ته به ګورې، زیات فکر دې په څو ده. مثلا خیر د 10 منځونه تا نه قضا سوي دي ماسپښین، او 20 منځونه د سهار قضا سوي. سهار کې ډېر قضا کېږي، ا دې 20 حساب کړه، د ماسپښین د 10 حساب کړه، د مازدیګر د 15 حساب کړه، د ماښام د 15 حساب کړه. دغسې د تا منځونه ذهن کې تا ته معلومات کېږي چې د کوم وخت مانه ډېر قضا کېږي، دغه رقم دې حساب کړه. اوس قضایي یې داسې راوړه، 2 طریقې وکړه. یا داسې چې مثلا 20 منځونه د سهار دي، نو د سهار منځو باندې شروع وکړه، 2 رکعته قضایي لمونځ کوم د سهار په دې حاضر وخت. که ماسپښین دې کوو، مازدیګر یې راګرځوې، ماخستن یې راګرځوې، ماښام لمانځه نه وروسته یې راګرځوې، څاښت کې ورته اودس کوې، څاښت کې یې راګرځوې. هر ټیم دې چې فارغ پیدا که او 2 رکعته قضایي لمونځ کوم د سهار په دې حاضر وخت. بس حاضر وخت چارې اویت یې صحیح ده، صرف ووایه په دې حاضر وخت. 2 رکعته دې وکړه، سلام دې وګرځه او بیا جګ شه. 2 رکعته قضایي لمونځ کوم د سهار په دې حاضر وخت، الله اکبر، چې سلام دې وګرځه او بیا جګ شه. 2 رکعته لمونځ کوم قضایي د سهار په دې حاضر وخت. په دغه طریقه باندې اوس دې 15 راوګرځول، 15 ماخستن راوګرځوه، 15 سبا راوګرځوه، بس 20 دې پوره کړه، خلاص. یو طریقه یې دا ده. د سهار په منځو شروع که ټول خلاص که، بیا د ماسپښین باندې شروع که. څاښت کې ورته اودس وکړه، زر راګرځېږي، او یا نیم راوګرځوه، نیم بل ټیم راوګرځوه هم کولی سي. او داسې هم کولی سي، بله طریقه یې دا ده چې څاښت کې اودس وکړې یا ماسپښین مازدیګر چې ټیم دې پیدا که، 2 رکعته قضایي لمونځ کوم د سهار په دې حاضر وخت، چې سلام دې وګرځاوه، دا 2 خو دې وکړه د سهار. اوس د ماسپښین نیت وکړه، 4 رکعته فرض لمونځ کوم قضایي د ماسپښین په دې حاضر وخت، چې هغه دې خلاص که، سلام دې وګرځاوه. د سنتو قضایي نسته، د سنتو قضایي نسته، صرف د فرضو قضایي ده. چې هغه دې خلاص که، بیا ووایه 4 رکعته لمونځ کوم قضایي د مازدیګر په دې حاضر وخت. هغه دې چې سلام وګرځاوه، بیا ووایه 3 رکعته قضایي لمونځ کوم د ماښام په دې حاضر وخت. له هر لمانځه یو راواخله. دا یې بله طریقه. نو چې د ماسپښین مازدیګر ماخستن دا 15 دي، دا به 15 خلاص شي. د کوم چې 10 دي هغه چې 10 پوره سو، خلاص به شي. د سهار 20 دي، هغه ډېر دي، بس هغه لا پسې کوه مګر هغه هم خلاص شي. دا بله طریقه. دا طریقه هم کېږي. بله طریقه درته وښیم چې د سهار لمونځ دې وکړه، 2 رکعته قضایي ورسره وکړه، چې د ماسپښین دې وکړه، 4 رکعته قضایي ورسره وکړه. د نن ماسپښین دې وکړه چې لمونځ خلاص سو، سنت دې وکړه، جګ شه، 4 رکعته قضایي لمونځ کوم د ماسپښین چې په ما پاتې ده. بس یو ماسپښین دې خلاص سو، یو د سهار خلاص سو، یو مازدیګر همداسې ورسره وکړه، یو ماخستن ورسره وکړه، یو ماښام. روزانه به د یوې ورځې قضایي هم راګرځي، روزانه به د خپل لمونځ هم کېږي. دا هم یو طریقه ده. ته روغ وې، قضایي راګرځوه، مګر یقین دې راغی چې د ما لمونځونه خلاص سول، بیا به خلاص